د نن ورځې درې لاند مهم او تازه خبرونه. سلام، وخت مو په خیر. پوره حال په پښتو پلس کې راسره وګورئ. د افغانستان پخواني ولسمشر حمید کرزی د نجونو پر مخ د پوهنتونونو، ښوونځیو او تحصیلي مرکزونو د تړلو او د میرمنو د کار په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د موقف هرکلی کړی دی. حمید کرزي په یوه خپره کړې اعلامیه کې پر سرپرست حکومت غږ کړی چې د هیواد د پرمختګ، ودې او د حیاتي ګټو د تامین لپاره هر څومره ژر چې کېدای شي د نجونو د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو دروازې دې پرانیستل شي. نوموړي دغه راز د اقتصادي ستونزو د حل او د کورنیو د ژوند د پرمختګ او ښه کېدو په موخه له سرپرست حکومته غوښتنې چې د میرمنو د کار په مسله کې پر خپله پرېکړه له سره غور وکړي او په هیواد کې ښځو ته د کار زمینه برابره کړي. د هیواد په 14 ولایتونو کې د واورې او باران اټکل شوی دی. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د باران او واورو د اورېدو اټکل کړی دی. دغه ادارې نن په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په پکتیکا، فراه، غور، هرات، بادغیس، دایکنډي، میدان وردګ، بامیان، غزني، کندهار، زابل او هلمند کې د پنجشنبې په ورځ د باران او واورې د اورېدو اټکل شوی دی. په بیان کې د واورې اندازه له 10 نه تر 10 سانتي مترو او د باران اندازه له 10 نه تر 20 ملي مترو پورې ښودل شوې ده. مالیزیا هیله شته چې د افغان نجونو د زده کړې پریکړه بیرته بدله شي. مالیزیا هیلهمندي ښودلې طالبان له پوهنتونونو څخه د نجونو د مخنیوي پریکړه بدله کړي. د دغه هیواد د لوړو زده کړو وزیر محمد نورالدین پرون د اسلامي امارت د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په نوم په یوه استولي لیک کې له هغه غوښتنې دي چې دا پریکړه بیرته بدله کړي. د مالیزیا د لوړو زده کړو وزیر دا لیک په کابل کې د خپل سفارت له لارې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ته سپارلی دی. په دې لیک کې مالیزیا د خپل هیواد ښځینه محصلینو تجربه هم له اسلامي امارت سره شریکه کړې ده چې په پوهنتونونو کې څومره درناوی کیږي.